बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी दा और टॉपिक ते मल्टीपल एलील्स د मल्टीपल एलील्स मतलब دا دی چې یو جین دی او هغه جین چې دی دغه د یو نه زیات الیلز چې دي هغه موجود دي نو دغه ته مونږه ملټیپل الیلز چې دی هغه ته وایو الیلز په کوم ځای کې موجود دي زموږ سره چې کوم کروموسوم دی په هغه کروموسوم باندې اوریجن چې هغه ته مونږه لوکس وایو په هغه ځای کې جین چې دی هغه موجود دي عام طور جین چې دی دغه زموږ سره دوه الیل چې دی هغه یي اکثر دواړه زموږ سره ډامیننټ دي یا پکې یو ډامیننټ دي یا بل ریسیسیو وي یا دواړه چې دی هغه ریسیسیو وي ملټیپل ایلیلز چې کله مونږ سټډي کوو نو دا به مونږ سټډي کوو د ABO بلډ ګروپ سیستم په بیس باندې چې زموږ سره کم ABO بلډ ګروپ سیستم دی هغه زموږ سره ولې دی هغه د ملټیپل ایلیلز د وجې نه چې دی هغه موجود دی نو ملټیپل ایلیلز یو شارټ شارټ ډیفینیشن دی چې if a gene have more than 2 alleles یو جین دی هغه د یو نه زیات د دوه نه زیات الیلز چې دی هغه موجود دی نو دغه الیلز ته مونږ وایو ملټیپل الیلز د دې ملټیپل الیلز یا ساتي د دې ټول نه بیسټ اگزامپل چې د ABO بلډ ګروپ سیستم دی یا به تاسو لیدلی چې اکثر تاسو چکر لځئ د سیند په غاړه اکثر داسې کبلي چې د هغې رنګ شین همي د هغې رنګ زیړ همي د هغې رنګ چې دی هغه سور همي نو دغه زموږ سره ملټیپل الیلز چې دی هغه دی خو بیسټ اگزامپل چې دی نو هغه ABO بلډ ګروپ سیستم دی ABO بلډ ګروپ سیستم اوله دا خبره د لیکچر انټروډکشن دی چې کارل لینسټینر په 1901 کې د ABO بلډ ګروپ سیستم چې دی د دې ډسکوري وکړه د ډسکوري وکړه یو بل ساينټیسټ و چې د هغه نوم بنسټین ایکسپلین د جینیټیک بیسس اف ABO ان 1925 په 1901 کې کارل لینسټینر چې دی هغه د ډسکوري وکړه بیا په 1925 کې یو بل ساينټیسټ و چې د هغه نوم بنسټین هغه دا ایکسپلین کو په 1925 کې هغه د ABO بلډ ګروپ سیستم کم جینیټکس چې هغه ایکسپلین کو چې د دې ABO بلډ ګروپ سیستم چې دی هغه زموږ سره ولې راځي یعنې ملټیپل الیل چې دی دا ولې دي نو دا یو جین دی چې هغې ته مونږه سنګل پالیمارفیک جین ورته مونږ وایو هغه په کروموسوم نمبر 9 باندې چې دی هغه موجود دی ټوټل کروموسوم زموږ سره 23 دي ٹھیک شو نو په کروموسوم نمبر 9 باندې زموږ سره هغه ته موږ پالیمارفیک جین وایو او په دغه کروموسوم نمبر 9 باندې دا ملټیپل الیل چې دا زموږ سره موجود دي ټیک شو او دغه کروموسوم چې دا زموږ سره یو سیس پیدا کوي چې هغه ته موږ وایو آیسو هایموګلوټینو جین ګلوټینو جین وس پدې کې بسې چلی پدې کې بدا چلی یاد ساتئ چې زموږ سره بلډ ګروپ A دی په د سلور انټیجن چې دی هغه موجود دی زموږ سره بلډ ګروپ B دی په د سلور انټیجن چې دی د په سرفیس باندې BB انټیجن چې دی هغه موجود دی دغه شان زموږ سره AB بلډ ګروپ دی نو په د باندې زموږ سره سلور انټیجن چې دی هغه د A موجود دی سلور انټیجن چې دی هغه د B موجود دی او زموږ سره چې کم بلډ ګروپ O دی نو د سره انټیجن چې دی هغه نشته نو آیسو هایموګلوټینوجین مونږ ته چې دی هغه دا وایي ټیک شو نو اوس زموږ سره که مونږ د عام جین خبرو کوو مونږ به چې په هغه کې دوه الیل دي که فرض کا مونږ د ABO بلډ ګروپ سیستم خبره کوو او د لپاره چې کوم جین دی نو هغه زموږ سره د یو نه زیات الیل چې دی هغه پیدا کوي په دې جین کې یو پر میوټیشن وشي نو هغه زموږ سره دغه یو الیل پیدا کوي چې هغې ته مونږ IA چې دی هغه ته وایو چې په دویم پر میوټیشن وشي نو هغه زموږ سره چې دی IB زموږ سره پیدا کوي د دریم نمبر میوټیشن وشي نو هغه زموږ سره I الیل چې دی هغه پیدا کوي نو اوس په تاسو ته ډېره پته ولګي د دواړه ټیبل ما ویستي دي چې کم بلډ ګروپ کې کم انټیجن دی کم پکې انټي باډي دا جینوټایپ یې سره پینوټایپ یې سره زموږ سره بلډ ګروپ A دی د جینوټایپ چې دی د سره کم الیلی IA او دا سمال I د پینوټایپ زموږ سره سره A دی بلډ ګروپ A دی د سره انټیجن کم موجود دی انټیجن د سره A موجود دی انټي باډي وسره کم یو دا هغه B ده بیا زموږ سره بلډ ګروپ B دی نو د سره کم الیلی IB او زموږ سره سمال I پینوټایپ د سره B دی پینوټایپ نوم ته پته لګي چې دا ظاهرا چې شی دا بلډ ګروپ B دی انټیجن وسره B موجود دی انټي باډي وسره A ده بیا بلډ ګروپ AB دی جینوټایپ د سره کبي ودی IA او IB دا IA چې دی د A ګروپ لپاره دی او دا IB چې دی د B لپاره دی پینوټایپ د دې سره AB دی چې دا الیل وسره موجود دي نو مطلب دا دی چې دا زموږ سره AB بلډ ګروپ دی انټیجن وسره AB دی انټي باډي چې دی او سره نشته بلډ ګروپ O چې دی د سره دوه سنگل I چې دی هغه زموږ سره موجود دي جینوټایپ دا دی پینوټایپ چې دی هغه زموږ سره O ګروپ شو انټیجن وسره نشته او انټي باډي چې دی هغه زموږ سره AB دی بیا به د ریسیپینټ او ډونر خبره راځي د ریسیپینټ مطلب دا دی چې AB او O د سلور ګروپونه دي دوی کم بلډ چې دی هغه ایکسپټ کوي
اوس زموږ سره ریسیپینټ A دی ټیک شو مطلب زموږ سره بلډ ګروپ A دی که اوس پرس کا د ده سره انټیجین A دی ټیک شو او دلته کې د ده سره انټي باډي A دا بلډ ګروپ A دی د ده سره انټیجین A دی اوس موږ ګورو چې آیا د دې A دا یو انسان دی د هغه بلډ ګروپ A دی او هغه بل له وینې ورکوي چې د هغه هم بلډ ګروپ A دی که فرض کا د ده سره انټیجین A دی او د ده سره انټي باډي A نو دا دواړه بیا یو بل ته نشي ټرانسفر کېدی نو پکار دا ده چې د یو ګروپ انټیجین A او د بل ګروپ انټي باډي چې دی هغه د یو بل نه ډیفرنټ دي نو ټیک شو نو دلته کې د انټي باډي چې ده هغه زموږ سره B ده نو ځکه دا A چې دی د بل A له چې دی وینه ورکولی شي بلډ ګروپ B چې دی دا بلډ ګروپ A له چې دی وینه نشي ورکولی ځکه چې د ده سره انټیجین A دی او د ده سره انټي باډي A ده نو دا دواړه یو بل نه اکسپټ کوي پکار دا ده چې د دوی د انټیجین انټي باډي د یو بل نه مختلف وي نو AB چې دی هغه A له چې دی وینه نشي ورکولی په دې کې هم د انټي باډي انټیجین خبره راځي زموږ سره بلډ ګروپ O دی نو هغه د A له چې دی وینه ورکولی شي ځکه چې د دوی انټیجین انټي باډي د یو بل نه مختلف دی دغه شان زموږ سره A بلډ ګروپ چې دی هغه B له چې دی وینه نشي ورکولی د هغې وجه دا ده چې د انټیجین او د انټي باډي چې دی هغه یو شان دي بلډ ګروپ B چې دی B له وینه چې دی ورکولی شي د دوی انټیجین او انټي باډي یو بل نه مختلف دي AB بلډ ګروپ چې دی B له وینه نشي ورکولی O چې دی دا یونیورسل ډونر دی نو دی B له وینه ورکولی شي نو بلډ ګروپ A چې دی AB له وینه ورکوي بلډ ګروپ B چې دی AB له وینه ورکوي AB چې دی AB له چې دی وینه ورکوي O بلډ ګروپ چې دی AB له وینه ورکولی شي ځکه چې د دې ټولو او د AB انټیجین انټي باډي د یو بل نه هغه مختلف دي AB چې دی دا زموږ سره یونیورسل ریسیپینټ دی زموږ سره O بلډ ګروپ چې دی دا یونیورسل دته موږ یونیورسل ډونر وایو خو دلته کې زموږ سره لیکل دی چې O چې دی دا O له وینې چې دی هغه نشي ورکولی ټیک شو بیا دا زموږ سره بلډ ګروپ A چې دی هغه O له چې دی وینه نشي ورکولی B چې دی O بلډ ګروپ له وینه نشي ورکولی AB چې دی بلډ ګروپ O له وینه نشي ورکولی زموږ سره O بلډ ګروپ چې دی هغه O له چې دی وینه ورکوي ځکه چې دا O چې دی یونیورسل ډونر دی AB د ما ټول ټیک مارک کړلي ځکه چې دا زموږ سره یونیورسل ریسیپشن دی د هر چا نه وینه اخلي او O چې دی د هر چا له وینې چې دی هغه ورکوي نو دا لږ شان دي معلوماتو د ملټیپل الیلز دا الیلز دا د دې موجود دسې کوي نو د ملټیپل الیلز د ټول بیسټ اگزامپل چې دی هغه ماته اوس ABO بلډ ګروپ چې شی دی د هغې جینوټایپ پینوټایپ انټیجین انټي باډي ډونر ریسیپشن دا ټول هر څه چې دی موږ به دې کې ووایو که بیا هم به دې کې تاسو ته څه مشکلات دي څه کمی بیا شی به کې ماته په کمنټ کې ووایئ که په څیز باندې نه پوهېږئ ستاسو ذهن کې څه کوېسچن وي په کمنټ کې ولیکئ چې د هغې جواب چې دی تاسو درکړم تھینک یو ډېر مننه